یک نفر د اینجا سره یو نفر دغه توت په سر کې ژوندی پاتې شوی و. پلار او لورکۍ دواړه تر اوسه پورې ورک دي، اوبه وړي دي. پر یوه چت باندې 80 نفر الله سبحانه وتعالی وساتله. د خدای پاک ساتنه بیا دور. بخیر باشه. خوب هستین؟ سلام بخیر هستی؟ سلامت باشی. بخیر. خودت از همین کاری هستی؟ از همین کاری هستم. امی تو یک رقم د چرت شیشته بود، بسیار غمگین. خانه را برده سیل دیگه، جای داده برده، پدر ما برده، دختر ما برده، برده همشه. هیچ تبادل هیچ معلوماتش نشده؟ نه پدر معلومات نیست، دختر معلومات نیست، سیل دیگه برده همشه. خدا کنه که زنده باشه انشالله. معلوم نیست دیگه، پیش خداوند. دوستانو د بورکی د بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ د پلول کلی دی. هغه کلی چې په ښایست کې یو مثال درلود او د ډیر لرې ځای څخه به دلته دې علاقې ته د سیل دپاره دا سیلانیان به د سیل لپاره ورته راتلله، لیکن نن یې هیڅ اثر او علایم د کلي نه معلومیږي. دا مسجد دی چې بیخی در اینجا خانه بود؟ اینجا خانه و اینجا کلان خانه ما بود. خانه ما اینجا چند خانه بود؟ اینجا سه تا برادر بودیم، خانه ما سه تا بود. سه تا برادر بودیم. این خانه کوکای ما. امی کل کی خانه بود؟ یعنی کل خانه بالا پایین کل خانه. پلار او لورکۍ دواړه تر اوسه پورې ورک دي، اوبه وړي دي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې ژوندي وي. ځینې یې په شفاخانو کې دي چې خلکو راکښلي دي، په شفاخانو کې دي او دی تر اوسه پورې په ناخبره دی. تاسو داسې ورته وګورئ دوستانو، دا مخ ته د کلي ته ورته وګورئ، دا چې دا هر څه سترګې دید کوي. دغه ټوله کلي په سلهاو کورونه دي، په سلهاو کورونه. دوستان بیخي تر اوسه هیڅ ټیم پر دې باندې نه دی توانېدلی چې دقیق ارقام یا د شهیدانو د معلوم کړي یا د زخمیانو د معلوم کړي او یا هم د سیلوړو کورونو د معلوم کړي. بازم تسلیت بر پیک برادر عزیز. بخیر باش. با من خدا. با من خدا. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتون خوب؟ خوب هستین؟ بخیر. تسلیت باش. بخیر تیر شد باش. بخیر باش. سلامت باش. کدام خانیت کدام بود؟ خانه بینی بیجا بود. امی خانیت بود؟ بیجا خانه ما بود. که علی هیچ اثر و علایمش نیست. هیچ بیخی نیست. فلکای ما میجا، سیاسرای ما میجا. در این مسجد ما 20-22 خانه بودیم. یک اونمو اتاق مانده دیگه، کل ما دو اونمو اتاق گیر ماندیم. که 70-80 نفر طفل خرد و کلان کل ما دو اتاق گیر مانده بودیم که میجا همه مردم اثر بلندی سیر میکردن، تلفن زنگ میزدن که برادر کسی را بردن دیگه، بردن و مانده درست خبر نیست. دیگه با یک 9 نفر ما شهید داشتیم که دو تا عزیز خدا را شکر زنده برآمد. شفاخانه از کندوز تیار آمد انتقال دادن، شفاخانه بردن. سه تا عزیز تا هنوز معلوم نیست، جسد عزیز معلوم نیستن. خدا بزرگ است که اون مثل هم 2 نفر اون زنده برای از یک شفاخانه زنده انشالله برای. بازم تسلیت باش. دوستان تاسو دلته ورته وګورئ، بیخي هیڅ عقل یې نه مني. تاسو دلته ورته وګورئ دوستانو، دا توت ته وګورئ، د توت اوبه سر ته. دوستان تاسو ورته وګورئ، د توت تر سره پورې اوبه دي. داسې ورته وګورئ، بیخي د توت تر سره پورې. او چند نفر؟ یک نفر د اینجا سره یو نفر دغه توت په سر کې ژوندی پاتې شوی و. کاکا جان اینجا چند خانه بود؟ دمی فامیلی ما 2 خانه، بلکه 3 خانه بود، 2 خانه. نه دمی علاقه چند خانه بود؟ در این علاقه در این منطقه 22 خانه. در یک مسجد 22 خانه بود. یک مسجد بود 22 خانه بود. یعنی قریه بود که ولی هیچ چیز معلوم نمیشه. قریه بود که هیچ چیز معلوم نمیشه. تو سرگه. دوستان تاسو ورته وګورئ، دلته 22 کورونه وه چې اوس اته هېڅ اثار او علایم هم د کور د نه معلومېږي چې پر دغه ځای باندې د کور فقط هغه ځینې ځایونه چې سیمټ شوي دي، هغه سیمټي تختې پرتې دي، نور نو نه دیوال شته نه بسترې شته، هیچ هم نشته، فقط هم یک جوره کالا باقی مانده. اینم تبر آمده، اینم تبر آمده دیگه هیچ مکمل زندگی. تو زنده مانده؟ آدمی ما مسافر می مردم بودم، خلاص کردم بداو جمع کردم، یعنی پیشتر یعنی جابجا کردم 70-80 تا خرد و کلام. سر یک چت 80 نفر بالا شد. خرد و کلام. این پالو سبحان الله. پر یو چت باندې 80 نفر الله سبحانه و تعالی وساتله. د خدای پاک ساتنه به مامونو شهید شدن. اما کسی که من ندیدم سوال نکردم شهید شدن دیگه. کلش بداو برو جمع کردم لغت کردم و سیل اما دیگه لغت کردم. دیگه اموش 8 شهید داریم، شاید دیگه هم گفته باشه. اما 8 شهید دیگه این خانه خود ما یک بچه پسری است.
بازم تسلیت میگم. بخیر باشید. تشکر هستم. خوب هستی؟ صحتم خوب؟ بخیر هستی؟ سلامت باش. بخیر باش. تسلیت میگم براتون. همینجا خانه‌ت بود؟ بله اینجا خانه بودیم، اینجا 3 فامیل زندگی میکردیم دیگه. 3 فامیل بودین اینجا؟ 3 فامیل بودیم، 3 فامیل 16 سرایال بودیم، پدر مادر دیگه یک فرزند دیگه. حالی چه اثر والایی میشم نیستن؟ نه آثارش نیست. تسلیت میگم برات. سلامت بخیر باش. دیگه 3 خدا- نفر شهید داریم دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. انا خدا لله. مقصد کی بود؟ درود بفرستیم. او سارجب میگفت یک سیاسر بود، یک بچه بود. بچه یافتش. بازم تسلیت میگم. خدا غر که رحمت. خیر باشید. بخیر باشید. با من خدا بود یک بچه بود. بچه یافتش. بازم تسلیت میگم. خدا غر که رحمت.